واه 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 دا دلته کېناسته ویم خلک دې پرندو دي او زه دې همداسې راکوزومه نن په لوپرۍ کې زه یو غټ ایواډ لمه اوس ورته ګوره ها بسم الله بوټان وکاږم که نه نه مړه همداسې ورخېږم بوټان څنګه وکاږي هغه پخوا چې به مونږ اغستنو ته خطوه قچل کومه اورېږه که نه بېرګه یاره ښه ده چې دغه قیصري نه خلاص شو اوس خو لا په بل غضب اورېدلی دی پردی کمترې رانیسي یاره چې کوم ځای کې ګورم که نه په کلي کې څه غول لړلي او زمونږ سر لی راوړي دا څوک چې لکه لکه څوک یې بخیر اخي یلکه دا ته میر غضبه دا ته دلته څه کوې والله ما یې دې پیتاوي ته به کښېنم که نن ورته ډېره زیاته یخني ده یاره په خدای یقین وکړه عمر دې د خر نه هم زیات دی که نه اوس ما هم یادولې او په کلي کې جرګه ناسته وه هغوی هم یادولې نو دا خو زه خلکو ته ګران یم ځکه مې خلکه یادوي پاکیه که نه ګپ خو نه دی تا دې څوک یاد کړي که نه مړه کښېنه خلکو ته ګران یې چېرته خو پردی کمترې رانیسي او چېرته کې مارغانو پسې منډې وي او چېرته کې پردي غول زمونږ سر له راوړي دته چې وویلې دا پاکیه مړه څه وې زه خو د خدای مسلمانه ده د ثواب کارونه کومه په کلي کې او چې ثواب کارونه کوې ځکه خو دې خلک یادوي که نه نه ما ټول خلک ما ځکه یادوي وروره زه خلکو سره ښه کومه زما چې څومره د لاسه ښه کېږي خلکو سره یې کوم ستا په شان خو نه یمه د چا د باندې ښه نه کېږي پرون درته تاوس خان مور وویل لږ سر پړه راوړه تا به راوړل زه وله په یو منډه لاړم مټۍ ته ورومېړل وله د ثواب په نیت مړه ما کوي پنجه پکې واله پنجه او تا له یې لسګون درکه نو خو بیا ما خو وله راوړل که نه تا وله په پنجه راوړل رسناکي ته که نه رسناکي ډېرو پیسو ته نه شوي که نه ښه مړه داسې وایه دلته څه کوې د چینارونو کې څه کوې خو څه کومه خو د ستا میر غضب نه چېرته پټېدم نو دې خوا رانازل شوم بیا لکه دا څه پسه پسه کوې مړه قیصري وایم چې لوله مې ګیا کوله خو دا راته ووایه په جرګو کې چا خلک یادوي ما زړه کې ته یادولي اوس هغه ملګري مې ولاړ وو نو هغوی هم ته یادولي کمتر والا تا یادوي د اخر ته ولې دونه غټه غټې کارنامې کوې ای په پیر دې رحمت شک خبر خو نه یې که نه بېګا ما شوم دومره یادولم چې په دې تلو تلو یې ښکل کړې یاره امانه والله چې زړه مو چاوده مړه د چرګو هګۍ قیمت شوي دي سینه م خرابه ده مونږ وایي چې ته ځان ته به یو دوه درې انډې ویښومه نو ښه به شو هغه پکې اوس میغم چغې وي خو دا وایي دي هېڅ خبره نه ده چرګې انډې نه میلاوېږي مړه خیال دې دي سینه م دا او که نه سینه دی ښه ولې کلي کې خو میلاوېږي ستاسو خو غټ کلي دی نشته او ګرځه راګرځه ماشومان لږ وګرځه تپوس وکړه په خپله وګرځه که چا سم شته ولې بس نشته نو بس میلاوېږي نه نو چرګې قیامت شولې یاره قیصره کلي کې به غله ډېر نو چرګان به نه پټي نو ځکه دا ګو پته نه لګي نه مړه غله نه د الله بنده په دې ژبې کې په خپله چرګان نازه وداګانې کوي به داسې داسې به رواني او ته به یې دا ګې پټمې او والله که ټکې یې ګې چې نو بس سینې هم خرابې دي نو یاره ښځه قیصریه خدای دې ښه کړه خو چېرته د خپلې خوښې واده وکړه دا څه وی مانیه زمونږ د خوښې څوک ساګ نه پخوي تاسو د واده غم دی ترور لور مې پکې مړه سم ټر ورګاره که لږ صبر وکړه یا لکه قیصریه دا میخه پکې څنګه چغې وکړه دا وګوره دا مړه ما نه هغلته خره ولاړه ده هغه وایي دا مې بچی دی ځکه ورته چغې وایي ښه زما دا خبرې پرېږده قیصریه په دې هم پوهېږه چې مالدار وده کېږي نو بچو ته وي ګوډ نایټ او دا غریبانان ورته څه وایه دا غریبانان چې وده کېږي نو غریب ورته وایي وایي بچی میچاز یو کې نو کټ ته خېجې هلو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټوله شپه م بېګا سترګه نه وه پټه کړې ما کله به سبا کېږي چې ویډیو وکړم لاول خو دې زما د اړخ نه افغانستان روریانو ته ډېر ډېر مبارک شي چې ټیم یې ډېره ښه لوبه وکړه ډېره ایون ډېره نایس زه ته ډېر زیات خوشحاله شوم نو زمونږ خوشحالۍ تاسو سره دي ډېره مننه دویمه دا خبره چې زمونږ کلاړیان چې کوم دي کنې په دې باندې جادو شو وروره دا جادو انډیا والا پې جادو کړی و دوی چې کله انډیا ته لاړل او که ستاسو خیال کېږي هلته پې هغوی هغه د ګرمو اوبو چڼقه وکړه دقه ټیم کې چې کوم بس په دوی باندې سړه تبه راله دا وجود یې ورسره نری نری خوږېده په دې پانچو په دې نلو باندې ورسره دړو که دې خیال کېږي بابر اعظم فیلډینګ ورته کو سوري ته بال پسې منډه هم نه واله هسې نه یخني مې ونه شي هلته وجود کې تبه وه
نو زمونږ دومره کلک کلاړیان دي چې په تبه کې څوک چیلو لګیا هم نه کوي او دوی پکې بیا هم کرکټ وکړه. نو زنده باد کلاړیانو ډېر ښه. او دا ځل لکه خیري چې دلته څنګه راشي که نه پاکستان ته، نو دلته به په یخ اوبو دوی ولمبي، دوی نه به دا جادو ختمه شي. نو یا بیا زه ځان سره واینس کې والمه او یا بیا منصف کولال سره به شادي خال کې داخل کړمه. څوک په دیګونه د نور نه سوري ته کوي او څوک په د وریجو نه کاڼي ټولوي. بس په دوی نور مونږ کرکټ نه کوو، زمونږ پیړه خوږېږي. هسې هم بیلي. نو د دې نه ښه ده چې به دلته مونږ په ډرامو کې ځان سره وړو، ډرامې به راسره سازي. او بس بچې نور څه نشته دی. ویډیو شیر کو، کمنټ هم پې وکړئ.